د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په یوه رسمي سفر متحده عربي اماراتو ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امیر خان متقي به په دې سفر کې د متحده عربي اماراتو له بېلابېلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امیر خان متقي په داس حال کې یاد هیواد ته سفر کوي چې تر دې وړاندې بیا د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د کورنیو چارو سرپرست وزیر د استخباراتو مشر او د اسلامي امارت یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو هم دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. پر دې سربیره متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د سفیر باورلیک هم منلی دی. اوس پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې اماراتو ته د اسلامي امارت د چارواکو سفرونه ولې زیات شوي دي؟ آیا د سوداګرۍ دا مرکز خو به ځان په سیاسي مرکز بدلول نه غواړي؟ د ننني کابل په اړه د دوبۍ لیدلوری څه ډول دی؟ دا او ګڼې نورې پوښتنې د نن شپې په تودو خبرو کې. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو ډاکټر ګل محمدین محمدي صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو فضل الرحمن اوریا صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ټول ستړي مه سئ، ښه راغلل. شریف صاحب، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر متحده عربي اماراتو ته څه څرګندوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ته او درنو میلمنو ته د افغانستان میړني ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او له لوی او حکیم او ځواکمن خدای نه مې هیله دا ده چې تر دې دمه مو زړونه د ده په نور او د ده په صبر، د ده په رحمت او په شفقت باندې روښانه وي. آمین. هغه څه چې دغه سفر یې په ډاګه بیانوي هغه دا دی چې اسلامي امارت په ټول ځواک باندې غواړي د نړۍ سره د خپلو ډیپلوماتیکو راشه درشه د لړۍ پراخولو ته مخه وکړي. نه یوازې دا چې دا مسئله به په خپله د دوبۍ یا د اماراتو سره د امارت په اړیکو باندې مسئله راپورته کوي او په دې باندې به بحث کیږي او په مختلفو دوه اړخیزه د پام وړ مسئلو باندې به بحث کیږي. زما په نظر باندې ښایي دوبۍ او یا امارات په عمومي توګه د اسلامي امارت لپاره او د اسلامي امارت د چارواکو لپاره د دې زمینه هم برابره کړي چې د ځینو نورو لوریو سره د هغوی په خاوره وکتلی شي او د اړیکو لپاره زمینه برابره شي. لکن د هغه څه نه چې زه ډېر زیات ورته لیواله یم هغه دا دی چې او ډېر زیات په عین حال کې د ځینو ټکیو نه ویره لرم. هغه څه ته چې زه ډېر لیواله یم او فکر کوم چې ښایي ډېر مفید تمام شي هغه دا دی چې که دغه اړیکې په داسې شکل باندې چې د اسلامي امارت په تګلاره باندې او د افغانستان د ولس د غوښتنو په اساس باندې د مختلفو لوریو سره په اماراتو کې ترسره کیږي، له شکه پرته دا به د ټولو دپاره ګټورې ناستې وي او د ټولو لپاره به ګټور لیدنې وي. خو که چیرې امارات وغواړي د خپل نورو خلیجي هیوادونو په رقابت کې په ځانګړې توګه د قطر سره په رقابت کې دغه مسئله مخکې بوځي، زما ویره بیا دا ده چې د داسې ډیپلوماتیکو ناستو ولاړو نه کار وانخیستل شي چې هغه د حقیقت په ځای باندې ډېر زیات په یوازې رقابتي یا په اصطلاح په خلیج کې یا د خلیج په ځانګړیو هیوادونو کې چې هغه مخکښ هیوادونه دي د دوی ترمنځ د تربګینت ښکار نه شي. یعنې د دې احتمال شته؟ دا احتمال مخکې و او یوازې د افغانستان په قضیه کې نه، تاسې دا مسئله د سوریې په قضیه کې څېړلی شئ، د عراق په قضیه کې، د یمن په قضیه کې، حتی د لبنان په قضیه کې دغه خلیجي هیوادونه ځینې داسې مسائل لري چې هغې ته باید د سړي پام وي او په ډېر محتاط شکل باندې موږ د دوی سره په هغه یعنې موږ د دوی د خپلمنځي رقابت ښکار نه سو؟ دا ډیره مهمه ده چې موږ باید دې ته ډیر زیرک وو. هیڅکله زموږ افغاني او ملي منافع په دغسې ناستو کې د دغه لوریو ترمنځ د منفي رقابت ښکار نشي. د سالم رقابت کې زه هیڅ مشکل نه لرم، ځکه په ډیپلوماسۍ کې هر څوک کوشش کوي چې هغه لاسته راوړنې ترلاسه کړي چې په کم وخت کې وي، په کم خرڅ وي او په ډیره اسانۍ باندې ترلاسه شي. لکن مشکل پکې دا شته دی چې کله ته ډیر تیز او په کم وخت کې او په لنډ وخت کې او
په کم خرڅ باندې یو شی ترلاسه کوي، نو معنا دا دی چې بل لوری خو په همغه اندازه باید تا ته تنازل ته تیار شي. زما ویره دا ده چې موږ باید په دغې ناستو کې دې ته زیات ځیر وو چې د دوی د رقابتونو د بازار ښکیل نه وو، د بازار قرباني یې نه شو او هغه ګټه ترې اوچته کړی شو چې د افغانانو ولس او د افغانانو هیواد ته ضروري ده. کور دی آباد، مننه. اوریا صاحب، ستاسو په رنګ باندې په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته د اسلامي امارات د چارواکو د سفرونو د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ مننه. تاسو ته درنو میلمنو ته او درنو اورېدونکو او لیدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د متقي صاحب اوسنی سفر له پخوانیو سفرونو سره تفاوت لري. تفاوت په دې کې ده چې منځني ختیځ یو نوي پړاو ته داخل سوی ده. منځني ختیځ د یو نوي نظم خواته داخل سوی ده او منځني ختیځ داسې یو خواته ځي چې هلته به اقتصادي رونق او اقتصادي رقابتونه وي او په دغه حالت د ګزار کې د امارات حکومت تقریبا دویم یا دریم درجه لوبغاړی و په دغه تغییراتو او تحولاتو کې چې د منځني ختیځ څیرې ته لږ او ډیر تغییر ورکه او دغه تغییر نور هم ادامه لري. دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې غربي هیوادونه وتوانېدل په دې باندې چې په منځني ختیځ په رقابتونو کې خپل لاس برای تثبیت کی او خپل رقیبان څنډې ته کی. د دواړو ستراتیژي دا ده چې غرب منځني ختیځ له خپلو رقیبانو نه کاملا تصفیه کی او وروسته له هغې ځان متمرکز کی په آسیا او په ځانګړي ډول په جنوب د آسیا باندې. په داسې شرایطو کې چې اوس امارات متحده عربي لوړ لاس لري په دې لوبو کې او امارات متحده عربي چې له نورو سره یو ځانګړتیا نورو عربي هیوادو سره یو تفاوت لري، هغه دا ده چې دا د ابراهیم د تړون یو غړی هیواد ده او له اسرائیلو سره متقابل راکړې ورکړې لري او سفارتونه یو په یعنی دوی د تر اوسه پورې هم د اړیکې پالي له اسرائیلو سره، هغوی قراردادونه لري کنه او سفارتونه یو د بل په هیواد کې لري او د ابراهیم د قرارداد یو اساسي برخه ده. په دغه شرایطو کې چې ورو نړۍ یا غربي هیوادونه رقابتونه ځان په آسیا او په جنوب د آسیا کې متمرکز کوي، په دغسې یو نوې فضا کې متقي صاحب هلته ځي او وخت چې دی هلته ځي دا یو طرفه غوښتنه نه ده، دوه اړخیزه ده چې تنه دی اراده وکړه او دی ولاړه. طبیعتا غوښتنې مسافرتونه دوه اړخیزه وي، اجنداوې چې جوړیږي دا دوه اړخیزه وي او مخکې له مخکې په هغه اجنداو باندې د سفر په میکانیزم باندې تخنیکي ټیمونه توافق کوي. نو پر دې بنسټ سره زه ویلی سمه چې د متقي صاحب دغه سفر به له دغو نوو شرایطو سره په تطابق کې وي، نوې خبرې به وي او نوې نظریات او نوې خبرې د افغانستان په اړه که د منځني ختیځ په اړه هم د منځني ختیځ په هکله هم د جهان په هکله هم د آسیا په ځانګړي ډول د جنوبي آسیا په هکله اما په ځانګړي ډول امارات متحده عربي په افغانستان کې پخوا هم اقتصادي سرمایه ګذاري کړې. امارات متحده عربي به دې ته وهڅول سي چې نور هم دلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. سرمایه ګذاري د څه لپاره کوي؟ د دې لپاره کوي چې په منځني ختیځ کې خپل رقیبان ګوښه کړل، افغانستان کې هم غواړي ګوښه کړي او په جنوبي آسیا کې هم ګوښه کړي او په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره د امارات متحده عربي هیواد یو ښه دوست، یو ښه همکار په ټولو ډګرونو کې کېدلی شي. کور دی آباد. ډاکټر صاحب، ستاسو په رنګ باندې متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي متقي صاحب سفر څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تاسو ته قدرمنو میلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. دا چې په اوس وخت کې اسلامي امارات من حیث د حاکم نظام د افغانانو دپاره په مختلفو برخو کې هلې ځلې کوي، مشران په داخلي سطحه او په خارجي سطحه تر څو د بیکارۍ د کچې ټیټوالي دپاره، د سیاسي اړیکو د پراختیا دپاره
افغانستان کې د پانګونې دپاره د مختلفو هیوادونو توجه افغانستان ته جلب کړي. ممکن د متقي سفر یو برخه یې دغه وي چې څنګه کولی شي د متحده عربي اماراتو په مرسته نورو اسلامي هیوادونو ته یا هغه هیوادونو ته چې متحده عربي امارات ښې اړیکې ورسره لري د هغوی سره خبرې وکړي تر څو هغوی ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان په اوسني وخت کې د تجارت دپاره د زراعت دپاره د سرمایه ګذاري دپاره یو ښه محیط دی په ښه ډول سره کولی شي پانګوال چې په افغانستان کې خپله پانګونه وکړي. له بلې خوا ممکن د دې دپاره د متقي سفر هم وي چې تاسو به مخکې اورېدلی وي چې د چارو د ادارې سرپرستي لاندې د کار امورو اجتماعي وزیر همدا قسم ته یو شمېر نور وزارتونو مسؤلینو یوه غونډه جوړه کړې وه. په هغې کې په دې باندې بحث وشو چې څنګه کولی شو مخکې متحده عربي اماراتو ترکیې او همدا قسم ته سعودي عربستان دغو اسلامي امارات ته یې وړاندیز کړی و چې د دوی ترمنځ یوه هوکړلیک وشي تر څو هغه افغانان چې په مختلفو بخشونو کې دوی کاري تجربه لري کسب او کار لري هغلته دوی ته د کار ویزې ورکړل شي د اسلامي امارات د کار امور اجتماعي وزارت د خوا معرفي شي تر څو یو هغه افغانانو ته چې مسلکي خلک دي کارونه په خارجي سطحه پیدا شي او افغانانو ته دغه هیوادونه د کار ویزې ورکړي. مخکې خلیفه صاحب چې هم سفر کړی و د متحده عربي اماراتو نه یې غوښتي و چې هلته کوم افغانان چې دي چې هغه تجارتونه کوي کار کوي د هغوی دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي افغانانو ته د افغاني پاسپورټ باندې د کار ویزې ورکړي چې تر ډېره حده د هغې ملک چارواکو د خلیفه صاحب سره دغه خبره منلې وه او ورته ویلې وه چې د دې په مکانیزم باندې به وروسته دواړه هیوادونه کار وکړي. نو دلته د افغانستان په دغې کچه باندې یو تصمیم نیول وروسته د امیر خان متقي سفر متحده عربي اماراتو ته ممکن یو بخش همدا وي چې هلته د افغاني خلکو مسافرو او افغان میشتو تجارو کارګرانو په مشکلاتو باندې د هغه هیواد سره خبرې وکړي د هغوی توجه دې ته جلب کړي تر څو په افغاني پاسپورټ باندې افغانانو ته نور د کار ویزې ورکړي او هغه غوښتنه چې مخکې د افغانستان د وزارت خارجه د لارې اسلامي امارات کار امور اجتماعي وزارت او د چارو ادارې ته استول شوې وه په هغې باندې کار وکړي د هغوی دپاره هم یو شمېر سهولتونه رامنځته کړي. له بلې خوا خارجي مشکلاتو باندې هم دغه شک نشته چې دوی به شاید بحث وکړي ځکه هر کله چې مذاکراتو خبره د افغانستان په هکله شروع کېدې دوبۍ د ترکیې او د قطر او د نورو هیوادونو ترڅنګ هم دا ویلي وه چې موږ ټولو مصارفو ته او دغو خبرو د کوربه هیواد په سطحه تیار یو چې همکاري وکړو د افغانستان په مسله کې. نو اوس هم دوبۍ ممکن په اقتصادي اجتماعي د افغانستان په سیاسي حالاتو کې هم خپل نظر ولري. کور آباد. شریف صاحب مخکې مو وویل چې ممکن متقي صاحب له یو شمېر نورو مشرانو سره هم لیدکاته وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د جمهوریت ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني هم شتون لري. فکر کوئ چې دا لیده به هم پکې شامل وي؟ دا یعنی زما په نظر باندې یو ناشونی عمل نه دی اما زه داسې فکر کوم چې په اوسني وضعیت کې دغسې یو پروګرام یا دغسې یوې لیدنې ته ښایي اړتیا نه وي الا په هغو صورت کې که د پردې تر شا داسې څه روان وي چې هغه تر اوسه پورې د ملت نه پټ پاتې وي او په هغې باندې کار کیږي نړیوالې ټولنې کوم پروګرام د امارات سره په تفاهم مخکې روان کړی وي نو هغه جدا مسله ده خو تر اوسه پورې د پردې په مخ باندې زما په عقیده باندې دغه اوسني سیاسي وضعیت کې دا مناسبه او یا ډیپلوماتیکه هڅه نه ښکارېږي چې متقي صاحب د اشرف غني سره وګوري. لکن که چیرې بیا هم زه تاکید کوم که چیرې دغسې یو پلان وجود ولري او کوم مؤثر یا اغیزمن لوری چې د افغانستان په قضیه کې وزن ولري هغوی د کوم پلان په خاطر باندې دا مسله مطرح کړي وي نو لیدنه خو اوس ښایي دومره مؤثره نه وي یعنی کوم پلان وجود نه لري په واضح ډول باندې
لکن زما هدف دا و چې د اماراتو په خاوره باندې د اماراتو خاوره په عربي اصطلاحګانو کې د معاملې خاوره ده. د معاملې خاوره یا هغه څنګه یا د جوړجاړي خاوره ځکه ورته وایي چې اکثره وخت ځینې متخاصم اطراف راځي د دوی په خاوره باندې یا د دوی په ځمکه کینی او خپل مسائل د چانو بحثونو او اورېدلو ویلو له لارې بالاخره یو حل ته رسوي. خو د ما خپل شخصي تجربه د یو خپلواک ژورنالیست په حیث باندې او د عربي چارو سره د 15 کلونو په تېرولو باندې زه اماراتو ته د یوه داسې هیواد په سترګه ګورم چې د اسلامي امت او د اسلامي نړۍ او د بشري نړۍ د قضایاو په پیوسته کولو کې دومره مخکښ رول نه دی لوبولی لکه څنګه چې د هغې په مقابل کې د امریکایانو، اسرائیلو، روسانو او یا نورو طرفونو دپاره د خدمت لوی کارنامې لري. زما ویره هم همدا ده چې دغسې یو شی موږ بیا پکې ښکیل نه شو. خو الحمدلله د افغانانو د اسلامي امارت د چارواکو نه نیول یې تر یو عادي افغانه پورې اوس دومره زیات د تحولاتو سره بلد شول. خدای ته مې هیله دا ده چې په اسانۍ باندې زموږ مشران او زموږ ولس تیر نه یستی شي او په داسې لوبه کې ښکیل نه شي چې موږ د نورو رقابتونو ښکار شو. لکه تاسو ځینې هیوادونه ګورئ چې په دغسې یو غم کې ککړ دي. خو دا هر څه د الله تبارک وتعالی په اراده پورې مربوط دي او د بندگانو حرکت پکې شرط دی. بندگان باید خپل اسبابو نه کار واخلي، د خپل علم نه کار واخلي، د خپل تجربې نه کار واخلي، خپل تاریخ ته وګوري، د هغې ټولو اسبابو نه په استفادې باندې بیا حکیم او ځواکمن الله ته راشي او خپل د ملت مسیر ورته وسپاري تر څو هغه څه د ملت ته سبا ته په تاریخ او په عمل او په تطبیق او په پروژه او په ژوند کې رامخې ته شي چې دوی د بدمرغۍ او د نور بد حالت سره مخامخ نشي. لږ تر لږه موږ سم لوري ته لاړ شو او افغانان نور د دغه کړېدلو، تفریقو، جنګونو، بدمرغیو نه نور د انسانیت او د ښه ژوند او د هوسا ساه اخیستنې فرصت پیدا کړي او د نورو ولسونو سره په خوا کې په نړۍ کې د عزت ژوند ولري. کور جواد مننه. اوریا صاحب څه فکر کوئ د دوبۍ لیدلوری د اوسني افغانستان یا کابل په اړه باندې څه دی؟ په اوسنۍ شرایطو کې خو یو د سفر اصلي موخې دي او بل د سفر حاشیوي لیدنې او کړنې دي. زما آند دا ده چې د سفر اصلي موخې اوږدمهاله دي. دا ځکه اوږدمهاله دي چې عربي امارات د خلیج د شورا د هیوادو غړی ده، د عربي ټولنې د هیوادو غړی ده او له غربي ټولنې سره ډېر ښه روابط لري او ډېر ښه اړیکې لري. نو دا کولی سي چې امارات هم په عربي نړۍ کې، هم په اسلامي نړۍ کې او هم په غربي نړۍ کې د افغانستان لپاره تر زیاتې کچې مثبت رول ولوبوي او امارات کولی سي په افغانستان کې په مختلفو ډګرونو کې سرمایه گذاري کوي او په مختلفو ډګرونو کې له افغانانو سره مرسته وکوي. پټه دې نه وي چې د امارات متحده عربي اصلي رقیب عربي هیوادونه نه دي. د هغوی اصلي رقیب په اوسنیو شرایطو کې ایران ده چې ورسره رقابت کړی ده او رقابت کوي او ستراتیژیک مشکلات لري. نو زما اندازه چې عربي امارات اړتیا لري ملي ګټې ایجابوي چې په افغانستان کې باید په مختلفو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي ډګرونو کې دوی فعال حضور او شتون ولري تر څو چې د ایران نفوذ دا د دوی اړتیاوې څه شی دي؟ د دوی اړتیاوې د دوی ملي ګټې دي، د دوی امنیت ده، د دوی مسؤلیت ده او دوی باندې د سیمې په کچه باندې د فشارونو کمول دي. مونږ ګورو چې حوثیان له یمن څخه منظما 8 کاله له عربستان سعودي امارات متحده عربي سره جنګ وکاوه او ایران یې ملاتړ کوه. 8 کاله لږ وخت نه ده او اوس هم چې کله کله زړه وغواړي تهدیدوي چې موږ امارات هم په راکېټ ولو، سعودي عربستان هم په راکېټ ولو. د عراق له خوا څخه همداسې دوی تر تهدید او ګواښ لاندې دي او پخوا د سوریې نه له لبنان نه تر ګواښ لاندې وه. اوس دغه ګواښونه ځینې له مابینه تللي او ځینې کم سوي دي
او همدارنګه امارات متحده عربي په نورو ډګرونو کې په اقتصادي اجتماعي فرهنګي ډګرونو کې هم ګټې لري او په عین زمان کې زموږ ګټې هم په طبیعي ډول سره شریک دي. یو اسلامي هیواد ده، فرهنګ مو ورسره شریک ده، اقتصادي ګټې مو ورسره شریک دي. او امارات متحده عربي لومړنی هیواد و چې راغل په میدان هوایي کې سرمایه ګذاري وکړله او دا سرمایه ګذاري کولی شي نور هم وسعت ورکړي. او بیا وایم چې امارات متحده عربي او ترکیه، امارات متحده عربي او عربستان سعودي، مصر، دوی ډېر ښه متحدین او ښه لوبغاړي دي چې دوی بیا لوبه کوي او له بل سره وظایف ویشي او تقسیموي یې. نو پر دې بنسټ باندې د دوی داخلېدل د افغانستان فضا ته هم د افغانستان په کور دننه په ګټه دي، په شرط دی چې داخل سي په وسیع کچه باندې، هم د سیمې په کچه او هم د نړۍ په کچه باندې. هم دې ته زمینه مساعدېږي چې د افغانستان ډیپلوماتیک اړیکې په دغه دنیا کې چې ټوله په رقابتونو باندې ولاړه ده، په دغه دنیا کې چې ټوله په دښمنۍ باندې ولاړه ده، په اصطلاح زموږ او تاسې ټوله په توطیو باندې ولاړ ده، په دغسې یو دنیا کې د افغانستان ډیپلوماتیک اړیکو ته پراختیا ورکړي. مننه. ډاکټر صاحب، آیا فکر کوئ چې د دوی موخه یوازې اقتصادي ده که سیاسي هم کیدای شي؟ که سیاسي وي د دوی اغیز په افغانستان کې بیا څومره ده، یا څومره افغانستان ته د دوی اړیکې په سیاسي برخه کې اغیزمنې تمامېدای سي؟ د متحده عربي اماراتو دلته خبرې اړیکې زیات باید دوی په اقتصادي تجارتي وي، په افغانستان سره به همکاري وي، خو دغه کارونه دوی په خپل سر یا په یوازې ډول نشي کولی تر څو پورې چې په دې کې د امریکا سلا نه وي، د هغوی مشوره نه وي. متحده عربي امارات نشي کولی چې په خپل سر د افغانستان په هکله کوم تصمیم ونیسي. حتی که د افغانستان یو مشر یا د بهرنیو چارو وزیر هم دوی هلته دعوتوي، دومره جرأت دوی نه لري چې دغه تصمیم د دوی مستقلانه ونیسي او خپله د دا کار وکړي. دوی ته به د یو چا لخوا وظایف ورکړل شوي وي چې تاسو د خپلو اقتصادي رغنیزو چارو ترڅنګ په دغو موضوعاتو باندې هم خبرې وکړئ، یعنې اجنډا به ورته تعین شوي. ضرور ځکه د اسلامي امارت چارواکي د هیوادونو ته چې د امریکا خوښه نه وي، نه هغه هیوادونه دا جرأت کولی شي چې دوی راوغواړي او نه امریکا اجازه ورکوي. که چیرته دوی خپلواک وای، خپله دغه تصمیم نیولی شوی، نو د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندلو دپاره به یې دا کار کړی و. سمدستي به یې دا اقدام کړی وی چې موږ اسلامي هیوادونه یو او د اسلامي کنفرانس غړي یو، موږ من حیث د حکومت افغانستان په رسمیت پیژنو، ځکه د ملل متحد دپاره د رسمیت پیژندلو دپاره ټول هغه شرایط چې ضرور دی افغانستان هغه پوره کړي دي. نو څه علت دی چې امریکا هم د دوی سره خبرې کړي دي او موږ په رسمیت ونه پیژنو. خو دلته چې کله امریکا په رسمیت نه پیژني، امریکا ملاحظات لري، اسلامي هیوادونه هم د دوی تر سیوري لاندې راغلي دي په مختلفو وجو، یا په اقتصادي لحاظ باندې، یا په سیاسي لحاظ باندې، یا په نورو لحاظونو باندې د دوی سره تړونونه لري، په خپل ډول باندې تصمیمونه په خپل سر باندې نشي نیولی. هیڅ په دې کې هیڅ شک نشته که دا نن هم امریکا ووایي چې اسلامي امارت موږ په رسمیت پیژنو، ټول اسلامي هیوادونه به بغیر د ملاحظاتو ووایي چې موږ اسلامي امارت په رسمیت پیژنو. ممکن په یوه شپه کې ټول هیوادونه دا اعلانونه وکړي، خو دلته دوی د امریکا نه ویره لري، د هغوی سره خپل تړونونه لري. امریکا دوی د خپل نفوذ لاندې راوستلي دي، دوی نشي کولی چې مستقلانه ډول په خارجي پالیسۍ کې تصمیمونه ونیسي، خصوصا د افغانستان په هکله. که چیرته دوی په خپل خوښه باندې تصمیمونه نیولی شوی، نو عربو خو باید دا جرأت د ټولو نه مخکې کړی وای چې د فلسطین بېګناه ماشومان شهیدان کېږي په غزا کې، په هغو باندې خو باید جدي عکس العمل کړی وای، باید سفارتي اړیکې د دوی سره قطع کړي وای. دا خو هغه اخلاقي اسلامي ټول هغه نورمونه دا ایجابوي چې د تا ګاونډي هیواد، د عرب هیواد، اسلامي هیواد چې په هغې باندې د ټولو قوانینو خلاف برید کېږي او ته بیا چپ او ته ځان ته اسلامي هیواد وایي. خو دلته یو څه شته،
داسې یو څه شته چې دوی حتی دومره مجبور کړل شوي دي چې دوی د خپل مسلمان ورور په هکله هم دا آواز نشي پورته کولی چې ظلم دی چې په فلسطینیانو باندې دا کار کیږي. نو د افغانستان په هکله خو په هیڅ ډول نشي کولی چې متحده عرب امارات یا اسلامي نور هیوادونه په مستقلانه ډول داسې تصمیمونه ونیسي. ای کاش څومره به ښه وه چې دوی دا جرأت لرلی او دومره وړتیا یې په ځان کې پیدا کړې وای چې دوی په خارجي پالیسۍ کې خصوصا په اسلامي هیوادونو سره دوی مستقلانه برخورد کړی وای. دا به د دوی شهامت وای، دا به تاریخ لیکلی وای. خو که امریکا نن هم ووایي چې د افغانستان کې به حالات په دې قسم ته دي، دوی هغه خبره بغیر د دې نه چې تحلیل کې بدرګه کوي. کور دی آباد. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. شریف صاحب، د اسلامي امارت رئیس الوزرا، د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر، دا هم اوس د بهرنیو چارو وزیر، د دې ترڅنګ د استخباراتو عمومي رئیس، ټولو دوبۍ ته سفرونه وکړل. هیڅ بل هیواد ته د اسلامي امارت دومره ډېر مشران نه دي تللي. ولې؟ اوس هغې ټکي ته راغلی چې زه مجبور یم اوس ډېر په ډانګ پیلی پې وغږېږم. دوبۍ د نړیوالو استخباراتو لابراتوار دی. زما هغه ویره چې ما مخکې ووي هغه په همدې ډول وه چې د لومړي سر نه د ډېر پخوا نه په دې کوشش روان دی چې د امارت په مشرتابه کې د اختلاف او د جدایۍ او د تفریقې مسئله بنسټیزه کړی شي تر څو د مختلفو استخباراتو لپاره او د مختلفو لوریو لپاره د سوبې زمینه برابره شي. زما په نظر باندې تر نن ورځې چې موږ تاسې خبرې کوو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تاسې وګورئ، د یمن نه نیولې تر سوریې، تر لبنانه او تر عراقه، تر افغانستانه. آیا پرون په باګرام کې د متحده عربي اماراتو پوځیان نه وو د امریکانو سره؟ بله مهمه مسله دا ده، په دې یو ځای کې تاسې ماته د دوی مثبت رول راوښایئ. تش په دې نامه باندې نور ما غولوئ چې د مسلمان هیواد دی. ما ته هغه کفري هیواد ډېر ښه دی چې په ما تې رای نه کوي، ما نه غلام کوي او ما نه وژني، تر هغې مسلمان هیواده چې هغه کفر ته لار هواروي او زما په مرۍ باندې د هغه چاړه تېروي. تاسې وګورئ، دوی د فلسطین سره، دوی د غزې سره داسې خیانت وکړه چې تاریخ به یې د بشریت دپاره ویر نه کړي. کله چې یمن دومره وکای شوی چې په مضیق مندب کې د اسرائیلو ته د امدادي کښتیو مخه ونیسي او یا اسرائیل وویشتلی شي، دغه حصار یا دغه محاصره دوی په وچه باندې ورته ماته کړه او هغوی ته یې کومکي مواد ورسول. دغه کومکي مواد د اسلامیت په خاطر نه، د بشریت په خاطر هغه د غزې خلک مړه کېږي. زه نه وایم چې حماس ته یې تاسې ورکئ یا یې وسلوالو ته ورکئ، هغې کسانو ته چې د یخ او د لوږې نه مړه کېږي هغوی سره خو یوه مرسته وکئ د بشر په خاطر. که چیرې رښتیا د بشریت شعار رښتیا وي او تاسو ته د بشریت ژوند او د بشریت حیثیت او د بشریت مقام یو اهمیت لري، لکه څنګه چې تاسو شعار ورکوئ د اسلام نه پرته، د اسلامي اخوت نه پرته، ګورئ زه خبر کوم هغې ته خو لږ کومک ورسول شي، اسرائیلو ته یې هم ورسویه، خو دغې غزې خلکو ته خو هم یو شی ورکوئ چې هغوی وخوري او ژوند وکولی شي. بله مهمه مسئله دا ده، تاسې وګورئ هغه څوک چې په جهادي تنظیمونو کې د اماراتو سره تجربه لري، هغوی ته زه د الله په روی باندې قسم ورکوم اماراتو کوم شی دلته په افغانستان کې د خیر دپاره مخکې بوتلل. زه ګیله نه کوم، ځکه په ډیپلوماتیکو راکړو ورکړو کې او په سیاسي اړیکو کې عواطف او دین او دا کلتور او دا مسائل اکثر وخت نه دي مطرح، فقط ګټې مطرح. زما ویره دا ده چې پرون کومه مسئله چې موږ تاسو په دوحه کې مخکې یوړه، لا هم زموږ تاسو د افغانانو ترمنځ جنجال باقي دی.
بین الافغاني مذاکرات دا تر اوسه پورې پاتې دي. زه داسې ډارېږم چې په اماراتو کې بل داسې یو سیستم ته لار هواره نه کړی شي چې دغه اوس چې کوم ځای موږ تاسې یوه وحدت پکې ګورو دا هم راته ټوټې نه کي. ځکه څومره چې موږ تاسې افغانان ټوټې کیږو په همغه اندازه غلیم ته زموږ ماته اسانه شوه، د افغانانو او د ولس بدبختي یقیني کړی شوه، دوامداره کړی شوه، اوږدمهاله کړی شوه. زما ویره صرف د دغو شي نه ده. په پښتو کې ویایي زه په دې نه ویرېږم چې ولاړې را به نه شي، زه په دې ویرېږم چې ته به بیخي ولاړ نه شي. اصلي مسئله دا ده که چیرې موږ د نړۍ سره ښې اړیکې وپالو، که موږ د نړۍ د مختلفو هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو متقابل اړیکو یا متقابل احترام ولاړو اړیکو باندې خبرې وکړو، جوړجاړي ته ورسره رسیږو، دا خو د خوشبختۍ خبر ده. په دې کې که چیرې امارات زموږ سره مرسته کوي، موږ د اماراتو باید قدردانۍ وکړو. ځکه کله چې ته د یوه بنده قدردانۍ نشي کوي په نیکۍ کې، نو ته د خدای قدردانۍ او د خدای شکر هم نشي ادا کولی. لکن مهمه مسئله چې زه بیا تاکید پې کوم، افغانان د اسلامي امارت د زعامت نه نیولې زموږ تر کارګره پورې چې د اماراتو په خاوره باندې د مزدور په حیث کار کوي، زموږ مفکوره باید دا وي چې افغانستان زموږ هیواد دی او د افغانستان د هیواد او د ولس اولویت موږ ته تر اماراتو مخکې دی. بیا امارات همدا شعار د ځان دپاره کارولی شي چې د اماراتو اولویت بیا تر افغانستان ماته مخکې دی. زه هغوی ته د دې حق ورکوم. اما دغسې ناستې ولاړې چې په اماراتو کې کیږي یا په نورو هیوادونو کې دا ډېرې حساسې دي او باید په پوره ځیرکتیا او په پوره لیوالتیا او په پوره سمون باندې مخکې بوتلی. کور جواد اوریا صاحب، په سوداګریزه برخه کې د دوبۍ لیوالتیا، هلته د پخواني ولسمشر شتون یا اوسېدنه او په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو د اسلامي امارات د چارواکو د سفرونو زیاتېدل تړاو سره لري؟ ګوره دوستانو ډېرې ښې اشارې درلودلې چې دوبۍ یا امارات د دنیا د مرکز د جاسوسۍ ده. ډېرې ښه اشاره درلودله چې دوبۍ پرته له امریکا څه نشي کولی. یعنی مونږ چې دوبۍ ته ځو، دوبۍ سره خبرې کوي، امارات سره خبرې کوي، یعنی امریکا سره خبرې کوي، یعنی انګلیس و اروپا سره خبرې کوي، یعنی سعودي عربستان سره خبرې کوي، یعنی مصر سره خبرې کوي، یعنی عمان سره خبرې کوي. وخت چې ته په ډیپلوماسي کې دغسې یو حساس مرکزیت ته لاس پیدا کوي چې پښتو کې یو تیرو څو پاخته وایي نه، چې کولی سي همزمان داسې ډیپلوماسي وکاروي چې دا څو اړخیزه ده. ته هم له امریکا سره خبرې کوي، هم له اروپا سره کوي، هم له انګلیس سره کوي، هم له عربي هیوادونو سره کوي. دا په خپله ستر امتیاز ده او یا ستره لاسته راوړنه ده، ځکه دغسې یو ځای ته لاسرسی اسانه کار نه ده. طبیعتا هلته لوبه ده او ما عرض وکړو چې هغوی په دغې لوبه کې چې اوس منځني ختیځ کې بریالي راوتلي دي. هغوی توضیح مې کړله چې غربي نړۍ ځینې عربي هیوادونه او دوی ځان اوس بریالي ګڼي په شمول د امارات متحده عربي. په دغسې یو لوبه او په دغسې رقابتونو کې او دغسې متضادو غوښتنو محیط ته که د افغانستان لاسرسی وي، هلته د بهرنیو چارو وزیر ځي، طبیعتا دا ډېر په ګټه ده. ځینو سره به تعامل کوي، ځینو سره به تقابل کوي، ځینو ته به گذشت کوي، ځینو سره به مخ په وړاندې ورځي. ځکه دنیا د تقابل ده، دنیا د تعامل ده. په دنیا کې چې یګانه شی حاکم ده هغه ګټې دي. هر څوک خپلو ګټو پسې ګرځي او په امارات متحده عربي کې ټول سره راټول سوي، هر یو د خپلو ګټو لپاره مبارزه کوي. یو ښه میدان ده. نو په دغه میدان کې افغانستان کولی سي مؤثره لوبه وکوي. او زه بیا برعکس ډاډ نه لرم، ډاډ لرم. ډاډ مې په دې ده چې امارات متحده د افغانستان اسلامي امارات په قطر کې مذاکرات وکړل. دا مذاکرات ډېر بریالي وو. ولو که امارات متحده کې هر نوع ناستې ولاړې مذاکرات وي، زه په دې باور یم چې پایلې به یې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان ګټې به خوندي کیږي. تجربې داسې ثابته کړې ده د افغانستان د حکومت لخوا، دا د ملګرو ملتونو مختلفې ناستې وي، حتی چې اجنډا د افغانستان په ګټه نه وه، دوی پکې ګډون ونه کوو. ډېرې نورې ناستې، ایران کې موږ وروستۍ ناستې ولیدلې چې رسمي بلنه یې ورکړه مګر دوی ګډون پکې ونه کوو، ځکه هغه ناسته یا هغه اجنډا د افغانستان په ګټه نه وه. وخت دلته چې د بهرنیو چارو وزیر سفر کوي، طبیعتا دا محاسبه سوې ده
زه چیرې ځم، څه کوم، څه اورم، څه ورکوم، څه لاسته راوړم. دا دقیقه محاسبه تاکتیک څه ده، ستراتیژي څه ده. او دلته د قطر تجربې او 3 کلن د حکومت تجربې هم پرتې دي. بیخي داسې فکر کوو چې هلته یو شیطاني مرکز، جاسوسي مرکز یا شیطاني مرکز، خو په دغه مرکز سره لوبه ده باید وکړي. دا د دنیا اوسنی قانون هم داسې ده، په دنیا باندې حاکمه فضا هم داسې ده. او په دغه حاکمه فضا کې په دغسې یو محیط کې ته باید خپلې ګټې خوندي کړې. او د افغانستان د بهرنیو چارو وظیفه دا ده چې په نړیوال محیط کې د افغانستان له ګټو څخه دفاع وکړي، د افغانستان ګټې خوندي کړي. او زه ډاډه په دې یم چې د بهرنیو چارو وزیر سفر ولو که اعلان نسي د لاسته راوړنې او په دې ناسته کې ټولې پایلې ونه ښودل سي، ممکن بیا هم ادامه پیدا کړي، نتایج به مثبت وي د افغانستان لپاره او منفي نتایج به ونه لري. او اوسنۍ دنیا د مذاکراتو دنیا ده، اوسنۍ دنیا د ډیپلوماسي، یعنی ناچاره چې مذاکرې ته ورسو، هر چا سره به مذاکره، حتی دښمن سره، امریکا او امارات سره مذاکرات وکړل، ډیپلوماسي وکاروله، تعهد ته وسپارل شو. مننه. اوس هم موږ دغسې یو نړۍ سره مخ یو، هم به دښمن سره مذاکره کوي، هم به دوست سره مذاکره کوي، هم بې تفاوته مملکتونو سره، تر څو خپلې ګټې خوندي کړي. او پرته له مذاکرې خو بیا موږ په انزوا کې پاتې کېږو. بیا درته راځم. ډاکټر صاحب، دا سفر د 2015 کال په پایل کې شروع شوی دی. فکر کوئ 2015 کال کې اسلامي امارات په بهرني سیاست کې د څه په لټه کې دی؟ دلته د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر سفر دا ناڅاپي سفر نه دی، نه دا د د خوښې سفر دی چې د په خپله خوښه کړی. ممکن دغه د ریاست الوزرا د کابینې په مشوره، د سیاسي مرستیال په مشوره، او حتی داسې سفرونو کې چې د اسلامي امارات لوړپوړي چارواکي کوم خارجي هیواد ته ځي، تر څو پورې چې د اسلامي امارات د امیر المؤمنین اجازه نه وي دوی سفر نشي کولی. نو ممکن هغه خپل ایجنډاوي چې دوی هلته څه وکړي، په څه بحث وکړي، د چا طرفه غوښتل شوي دي، کومې برنامې دي. امیر خان متقي داسې عادي هلته نه دی تللی. د دې دپاره چې په راتلونکي کال کې د امریکا ولسمشر هم نوی په وظیفه باندې پیل کوي، د هغو سره به هم یو څه تقریبا یو 15 ورځې وروسته، او هغوی هم د افغانستان په هکله بې تفاوته فکر نه کوم چې پاتې شي. د دوحې تړون باندې مخکې هم زلمي خلیلزاد خبرې وکړي چې هغې ته ممکن طالبان او امریکا دواړه ژمن پاتې شي، عملي کړي. نو دغسې خبرې، سیاسي خبرې جریانات پیدا کوي، بغیر د سیاسي خبرو نه، بغیر د جهان سره د تعامل نه افغانستان هیڅ بله چاره نه لري. ځکه چې د افغانستان په موضوعاتو باندې خپله هم افغانان په خارج کې، هم خارجیان ډېر بحث کوي په مختلفو ابعادو نه. نو اسلامي امارات هم دې ته داسې نه دی چې آمادګي نه لري، کاملا آمادګي هم په سیاسي ډګر کې لري، هم په نورو بخشونو کې آمادګي لري. او امیر خان متقي داسې یو شخص دی چې هغه ډېر ځیرک او هوښیار سړی دی. د اسلامي امارات تر پیله نه تر اوسه پورې په مختلفو لوړو بستونو باندې کار کړی، د اسلامي امارات ټولې پالیسۍ سره ښه بلد دی، او د خارجیانو د تکتیکونو د پالیسیو سره هم بلد دی. نو د متقي صاحب هلته تلل به دې ته موقع مساعده کړي تر څو د افغانستان اسلامي امارات یوه لوړپوړی چارواکی وروسته سفر وکړي او هغه هلته د خارجیانو په شمول د ما په نظر یو غونډه جوړه شي، تر څو د افغانستان په راتلونکو مشکلاتو باندې، په سیاسي حل باندې، او همدا قسم ته په نورو هغه څه باندې چې امریکا غواړي، د هغوی سره په ګډه، د امریکایي استازو سره په ګډه، دا وار د قطر په څنګ کې په متحده عرب اماراتو کې ممکن خبرې وشي. او دغه خبرې زه فکر کوم چې مثمرې به وي، ځکه دلته د اسلامي امارات د مشرانو او همدا قسم ته د بهرنیو چارو وزارت د هر ځلې په دې دلالت کوي چې
مشران د اسلامي امارات دې ته اوس متحد دي چې د افغانانو هغه مشکلات چې په داخل او خارج کې لري هغوی ته د شریعت په چوکاټ کې یو حل لاره پیدا کړي او دوی دلته داسې یو نظام رامنځته کړي چې دغه نظام څخه هم افغانان راضي وي او هم د خارجیانو سره ښه تعلقات ولري او د خارجي نړۍ سره موږ روابط ولرو. نو د دې دپاره هیڅ چاره بله نشته. موږ باید د خارجیانو سره خبرې وکړو. که چېرته په دوحه کې هم امارت خبرې کړې نه وای، مذاکرات شروع کړي نه وای، دې ځای ته چې نن رسېدلی دي نشو رسېدی. کور دی آباد. شریف صاحب که بحث را غونډ کو، جمع بندي وکړو، اوس د داسې سفرونو څخه څه ډول کولی شو چې اعظمي استفاده وکړو تر څو پورې زموږ هغه نړیوال مشروعیت مسله هم نور ذاتي حل سي؟ زه فکر کوم چې درې څلور ټکي ډیر زیات مهم دي. یو دا دی چې د بهر او په داخل کې د دواړو پالیسیو په ارتباط باندې موږ یوه مدونه پالیسي ولرو تر څو دوست او دښمن او تور او سپین او منفي او مثبت پکې تعریف شوي وي. دوهمه مسئله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې د دغسې ملي دریځونو په ارتباط باندې د افغانانو یوه خوله کول، یو موټی کول او د اکثریت پر اعضا باندې د یوه موقف نیول د کامیابۍ لوري ته زموږ ستاسې ولس او هیواد سوق. دغه اکثریت څه ډول ترلاسه کړو؟ هر هغه وخت چې یوه مسله د ولس سره شریکه شي، د ولس مطلق اکثریت په هغې باندې ته معلومولی شي چې څوک په کوم طرف باندې. درېیمه مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې موږ په داخل کې د ملت مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایو. په بهر کې د هر لوري سره ما مخکې دا خبر نه ده کړې چې موږ تعامل ته نه یو مجبور. ما دا خبر نه ده کړې چې موږ باید بحث ونه کړو، موږ باید چاني ونه وهو، موږ باید د استخباراتو په مقابل کې کیننو و هغوی سره بحث ونه کړو. تیښته یا شاتګ د حل لار نه ده. اما زه دا ویم چې د میدان ته چې ورځو باید چمتو، ځکه خدای پاک هم د دې امر راته کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې امر راته کړی. زه دا ویم چې په داسې چمتووالي باندې ورشو چې موږ دې ته آماده وو چې خدای پاکه هر هغه څه چې زما په بشري علم او توان کې وو هغه مې کارولي، نور مسئله تا ته سپارم پروردګاره، نور مې په دې میدان کې ما کېباسه او یا مې ما په ګونډو کوه چې د غلیم په مقابل کې زه تر پایه پورې بریالی او کامیاب پاتې شم. څلورمه مسله چې ډیره مهمه ده، موږ د مختلفو لوریو سره په بحث او په جوړجالي او بالاخره د جوړجالي لوري ته د تګ په لاره باندې روانیږو. دلته مهمه مسئله دا ده چې هغه اولویتونه د هیواد باید معلوم وي چې په کومو باندې موږ تنازل ته تیار یو، په کومو باندې نه یو تیار. یعنی سرې کرښې معلومې شي. دا په تمام دا ډیره مهمه ده. د نړۍ سره چې ته غواړې بحث وکړې، دا اوس موږ د ځینو داسې لوریو سره په بحث باندې کېوځو، دا د جهاد دور نه زما تجربه ده چې که یو لوري سره تاسې جوړجاړي ته ونه رسېدئ، بل لوری د هغې په مقابل کې ستاسو سره ودرېږي. وریه دا ډیره مهمه ده چې ته د چا د حریف سره او د چا د دوست سره په بحث کې کېوځې او د دواړو لوریو سره څنګه مناسب دریځ ولري چې د دغې بحث نه بریالی راووځي او د خپل ملت لپاره سوبه ولري. زما په نظر باندې دا هغه څه دي چې ولس یې غوښتنه کوي او نه یوازې زموږ شخصي فردي مسؤلیت دی، بلکې د ټولنې او د بشر په مقابل کې مسؤلیت او د خدای په مقابل کې مسؤلیت. په دغه ټکي باندې زما په نظر باندې شاید قاصر وي، شاید ناکاره وي، زما نظر بیا د خدای پاک لارې ته وروتیو. کور دی آباد. مننه. اوریا صاحب، حل لاره څه ده؟ څه ډول کولی شو چې دا سفرونه په خپل محور راوڅرخوو؟ سفرونه معمولا 100% په یو محور نه څرخیږي، خو هغه اعظمي ګټه راواخلو. سفرونه د دواړو خواو ګټې خوندي کوي او سفرونو کې هغومره چې ته خپلو ګټو ته درناوی لري، د مقابل لوري ګټو ته هم باید درناوی وکوي او دواړو خواو باید درناوی موجود دی او د دغه درناوي په نتیجه کې د دواړو خواو ګټې خوندي کیږي. ډیپلوماتیک اړیکې داسې نه وي چې یو خوا ګټه پورته کړي او بلې خوا رخصت کړي. صحیح. هغه غټه لوبه په اصطلاح بورد ده په ډیپلوماتیکو اړیکو کې. زه فکر کوم چې د متقي صاحب دغه سفر به سره له دې چې یو سفر ده په ملي اړخ کې د افغانستان لپاره د بورد یو سفر ده، شاید یو عادي اعلامیه باندې پای ته ورسیږي، څو ورځې تېرې سي بیرته راسي او په سیمه ییز اړخ کې د افغانستان یو نوي فضا ته داخلېدلو لپاره مرسته کوي
او په نړیوال اړخ کې هم د افغانستان لپاره مرسته کوي چې تعاملات لږ ګړندي سي او فضا هم لږ خلاصه سي. نو په درې وړو ډګرونو کې ولو دا سفرونه لنډمهاله وي، بیخي کوچني وي، هم په ملي اړخ کې د افغانستان لپاره ګټه لري، هم د سیمه ییز اړخ کې او هم په نړیوال کچه باندې، او دغه سفرونه باید ادامه پیدا کړي. اما راځو کورنۍ وظیفې ته. وخت چې یو سفر کیږي په هغو باندې میاشتې هفتې دواړه خواوې کار کوي تر څو تخنیکي ټیمونه 100% موافقې ته ورسیږي، بیا پس له هغې د وزیرانو په سطح باندې سفر کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبته لړۍ ده، یو مثبت سفر ده او پایلې به هم مثبت وي، او دغه سفرونه باید ډیر سي، او هر څومره چې ډیریږي هماغومره د افغانستان ګټې په نړیوال ډګرونو کې خوندي کیږي او اړیکې پراختیا پیدا کوي. کور دی آباد. مننه. ډاکټر صاحب څنګه کولی شو چې دا سفرونه اضافه سي او ګټې هم افغانستان ته زیاتې سي، او څه ته د لاس ورکولو لکه څنګه چې مخکې شریف صاحب وویل دا سفرونه باید په تکړه ورسو؟ د ټولو نه مهمه دغه ده چې دلته موږ اول د افغانانو هغه غوښتنې په داخل کې چې هغه د شریعت خلاف نه وي هغه ومنلی شي، تر څو د ټولو افغانانو رضایت لاسته راوړل شي، داخلي اختلافات ختم کړل شي. هغه افغانان که په خارج کې هم دي، دوی باید یو پرمختللی آزاد مستقل افغانستان فکر وکړي او دغه وطن باندې داسې غمجن شي لکه په خپل د کور په مشکلاتو باندې چې غمجن کیږي، ځکه دا هیواد موږ خپل کور دی، بغیر د افغانستان نه موږ هیڅ یو. د بلې خوا اسلامي امارت اوس مسؤلیت هم دغه لري، یو غټ مسؤلیت دی، تر څو مخکې لکه خلکو به چې دا فکر کوه جهانیانو چې طالبان بغیر د جنگ نه وتلي په نور څه نه پوهیږي، خو د دوحې مذاکراتو کې خارجیانو ته او د افغانستان امارت مخالفینو ته دا درس ورکړل شو چې طالبان یوازې داسې طالبان نه دي چې دوی خاص په جنگ پوهیږي، دوی د جنگ ترڅنګ په سیاست هم پوهیږي. کله چې د خارجیانو سره خبرې شروع کړې، هغه خبرو کې دوی ټول هغه خپلو اهدافو ته ورسېده، هغه څه چې طالبانو غوښتل، د کوم دپاره مبارزه وکړه، هغه ټول شیان د خبرو د لارې په ډېر اسانۍ سره لاسته راوړل. حتی د سیاسي شنونکو د سیاستمدارانو د نظرونو خلاف هغه څه وشوه چې د چا توقع نه وه په دې قسم ته چې افغانستان ته دوی راغلل. نو په اوس وخت کې هم زه امیدوار یم چې اسلامي امارت خپله پالیسي داسې وڅرخوي، د خارجیانو اعتماد داسې په لاس کې واخلي تر څو وکولی شي په لنډ وخت کې افغانستان نړیوال سټیج ته ځان ورسوي. افغانستان نه تنها د افغانانو مشرتوب وکړي، افغانستان باید د دې لپاره باید څه وکړي اسلامي امارت؟ د دې دپاره مهمه دا ده چې ما مخکې وویل چې په کور دننه مشکلات اول دا حل کړي، ځکه هر کله چې ستا کور جوړ نه وي ته نشې کولی چې د بل چا سرنوشت باندې تصمیم ونیسي. وروسته د هغې نه اسلامي امارت دا مسؤلیت جوړیږي من حیث د مسلمانانو چې د فلسطین مسلمانانو غم هم وخوري، په نړیوال سټیج کې د هغوی په غم باندې هم خبرې وکړي، د خپل سیاسي ثبات دپاره هم کار وکړي، د امنیت دپاره هم کار وکړي، نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې موږ د نړیوالې ټولنې سره څنګ په څنګ غواړو چې مزل وکړو. افغانستان باید د دغه نړیوال کلي څخه ونوځي، موږ باید بالاخره مشروعیت پیدا کړو، رسمیت پیدا کړو، یو څه فلیکسیبیلیټي په ځان کې پیدا کړو. د دې وخت را رسېدلی د وخت انشاءالله زه په دې مطمئن یم او متیقن یم چې که چېرته خارجیان لکه په دوحه کې چې د اسلامي امارت سره د زړه خبرې وکړي چې اسلامي امارت ته دا په ډاګه شي چې خارجیان دوه مخي نه کوي، واقعا غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي، اسلامي امارت به د خپل ځان نه ډېر تمایل ښکاره کړي، هغه څه چې د افغانانو غوښتنې دي هغه به ومني او د خارجیانو سره به یو مشروعیت ته ځان ورسوي، یو تعامل به خامخا وکړي. اوس وخت کې اسلامي امارت دا ویره لري
او دوی دغه نه ده درکړې دې هدف ته نه دي رسېدلي چې واقعا خارجیان دا تصمیم نسي د افغانستان په هکله او دغه خبرې د زړه نه دي ځکه یو طرف ته د جو بایډن مسله وه هلته ده دغه تصمیم نشو نیولی د امریکا انتخابات وه اوس د امریکا حکومت نوی حکومت دی اسلامي امارات د هیڅ چاره نه لري د دوی سره باید په اخلاص خبرې وکړي او هغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي کور آباد د بحث درنو ګډون کوونکو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه کور آباد چې زموږ بلنه مو منله درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امانه